د افغان لوبغاړو معاشونه کوم لوبغاړي لوړې تنخواوې لري؟ افغان کرکټ بورډ شاوخوا 80 لوبغاړو ته په مختلفو کټګورۍ کې میاشتنی معاشونه ورکوي. دغه کټګورۍ یا له A یا الف، B یا B، E او نورو څخه عبارت دي. الف یا A کټګورۍ لوبغاړي: الف کټګورۍ کې اصغر افغان، راشد خان ارمان، محمد نبی، ساخیل محمد شهزاد او ګلبدین نایب شامل دي. ګلبدین نایب مخکې په B کټګورۍ کې و، خو اوس الف کټګورۍ ته پورته شوی دی. د دې کټګورۍ لوبغاړو میاشتنی معاشونه د 3250 امریکایي ډالر دی. په دغه لوبغاړو کې بیا لوبډلې مشر لږ امتیازونه نور هم لري او له عادي لوبغاړو بیا د لوبډلې مشر معاش لږ لوړ وي. په B کټګورۍ او لوبغاړي: په دې کټګورۍ کې شاوخوا 11 لوبغاړي شامل دي: نورعلي زدران، شاپور زدران، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی، دولت زدران، سمیع الله شنواری، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شهیدی، آفتاب علم او شفیق الله شفق. دوی هغه لوبغاړي دي چې د افغان کرکټ بورډ سره په دې کټګورۍ یا دلبندۍ کې لوبیږي. د دوی هر یو لوبغاړي میاشتنی معاش 2250 ډالره دی. او C کټګورۍ او د لوبغاړي معاشونه: جاوید احمدی، عثمان غنی، ناصر جمال، یمین احمدزی، احسان الله جنت او ظاهر خان په هغه لوبغاړي دي چې په C کټګورۍ کې شامل دي. د هر لوبغاړي میاشتنی معاش یا تنخواه 1900 امریکایي ډالر دی. د D کټګورۍ او د لوبغاړو معاشونه: وفادار مومن، درویش رسولی، اکرام علي خیل، نجیب الله ترکی، ضیاء الرحمن شریفی، ضیاء الرحمن اکبر، کریم صادق، قیس احمد، رحمان الله ګربز، وقار سلیمان خیل په دې کټګورۍ یا ډلبندۍ کې شامل دي او د هر یو لوبغاړي میاشتنی معاش 500 ډالر دی. ځینې نور کټګورۍ هم شته چې په دې کې د 19 کلونو او ځینو هغو لوبغاړو نومونه دي چې په کورني کرکټ کې تر نورو ښه ځلېدلي او معتبر دي او 300 امریکایي ډالر میاشتنی معاش لري. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.